له حضرت عمر رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی علیه السلام به فرمایل کله چې څوک ښار ته داخل شي او دغه ذکر ووایي نو الله متعال به ورته 1 میلیون نیکۍ ولیکي او 1 میلیون ګناهونه به ورته معاف کړي. الله تعالی به د هغه لپاره په جنت کې کور جوړ کړي. سبحان الله. آیا په دې پوهیږئ ولې په دې کې دومره ډېر ثواب ده؟ ځکه چې ښارونه او بازارونه د ذکر ځایونه نه دي او نه خلک د عبادت لپاره هلته ځي. د الله په نسبت بازارونه تر ټولو بد ځایونه دي ځکه خلک په بازارونو کې درغلي کوي، دروغ وایي، ښځې سړیان یو بل ته ګوري. نبی علیه السلام به ویل چې ښارونه د شیطان مراکز دي او هغه د هغه دایمي ځای ده. هلته یې خپل بیرغ لګولی او له هغه ځای څخه خپل عسکر ښار کې تتوي تر څو ټول په جنګ واچوي، یو د بل سره په جنګ واچوي، یو بل ته دوکې او چل و فریب ور وښي او نر و ښځه د یو بل کتلو ته وهڅوي. نو نبی علیه السلام فرمایي هر څوک چې ښار ته د داخلېدو سره دا دعا ووایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیده الخیر وهو على كل شیء قدیر. نو الله تعالی به هغه له هر ډول فتنې څخه وساتي او د ده په اعمالو کې به 1 میلیون نیکۍ ولیکل شي، د ګناهونو څخه به 1 میلیون ګناهونه معاف شي او په جنت کې به د هغه په برخه کور شي. حسک او بریمن اوسئ.